قدرمنو لیدونکو موږ سره یو داسې کس ناست په پروګرام کې او کې زیټ ویډیوز پروډکشن کې چې مشهوره سنگره د غې نوم چانه پټ نه ده. څو ورځې مخکې خو په جیو باندې د غې انټرویو مونږ کتلې وه. د غې نواسه د زرڅانګه بابو چې کوم د پښتنو دپاره پښتو ژبې دپاره بېفنا خدمات یې کړي دي او یقینا ستاینه ورته کوو چې ډېر زیات خدمات دي. نو د غې نواسه را سره ناست هغې سره خبرې اترې کوو. ډېر ښه استاد ده، تبلې مار ده او په پروګرام کې هم تاسو د دې تبله اورېده چې کوم انداز سره دی چې کوم دی تبله غږوي. نو څه به ویل غواړئ؟ السلام علیکم جی، ښه جوړې برابر ټیک ټاک. بس روزان تیرا بازار کې پروګرامونو ته ځو، زعفران خټک سره ځو، شیر علي سره پروګرام ته ځو. بس مونږ چې دا تبله یاده کړې دا مې د پلار لاسونه دي که نه، او د مونږ پلار مدیر نامېده د درڅانګې نوسی و. بس هغه نه مې یاده کړې پلار نه مې، او بس دغه په درې غربي په تبله د غږو سره. او څنګه د نیا سره چې کوم دی زرڅانګې ورسره پروګرامونو ته ځي که هغه پروګرامونه نه کوي؟ کوي ولې نه کوي. دا بس عام پروګرام ته نه ځي، لکه د نور افسرانو سره دې ته ځي پروګرامونو شوانو ته ځي. دغې ته ځي پروګرامونو ته کوي. ټیک شو.